الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم. سورة الدهر دغه صورت کې الله جل جلاله د انسان ابتدائی کوم پیدایش ته هغه تذکره کوي او بیا دغه انسان ته الله پاک هر انسان ته د هدایت یار شایي دو نو زنه هدایت هغه قبول کی او زنه هدایت قبول نه کی په گمراهی باندې روان شي او کوم خلق چې په گمراهی روان شي دی هغه دی پورا کومې سزګونه الله مقرر کړی دی هغه اجمالاً به الله د ذکر وکړي او کوم خلق چې په هدایت باندې روان شي الله کوم انعامات ته هغه دی پورا جوړ کړی دي تیار کړی دي د تفصیلاً به الله پاک دی هغه بیان وکړي تقریبا د اخر صورت پرې آخر دی صورت کې به الله د قرآن عظمت بیان کړي. هل اتى على الانسان حين من الدهر هل دل امنا د قد سره ده هل اتا تحقیق سره اتا ارغل دو على الانسان په انسان باندې حين من الدهر یو وخت د زمانه نا لم يكن شيئا مذکورا لم يكن شيئا چې دای نو اس شی په دې کې مذکورا قابل ذکر نو د موږ څومره چې نن دنیا کې موجود یو د موږ تاسو ټولو داسې زمانات راشوي دو چې په هغه کې د چا تذکره نه او نام او نشان مو هم نه نو دا زمانہ په هر انسان ته راشوي بیا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج بشک سره موږ پیدا کړه دا انسان من نطفه د داسې نطفه نه امشاجن چې مختلط وا د نر او د ماده نطفه سره ګډ شوله نو د اغنا الله جل جلاله انسان چې دا پیدا کو نبتلیه دوی معنی کیږي اړو موږ بیا دغه د مور پر رحم کې یا نبتلیه چې بیا دا انسان موږ پیدا کو موږ د امتحان او خلق تکلیف سره مکلف کو فجعلناه سميعا بصيرا بیا موږ وګرځو دغه انسان لپاره سميعا اوریدونکا بصيرا کتونکا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا وګوره دغه دوی نه الله جل جلاله قدرت دا معلومیږي چې الله جل جلاله د انسان الله پاک اصل ذکر کوي او دا هر څوک مني کدا کافر ده کدا دهری ده کدا څه شي نه د انسان تخلیق په دغه انداز کیږي دغه دوی مادونه الله پاک انسان پیدا کوي دا دوی ماده د سوق په بوتل کې او چې به دغه نه د انسان جوړ شي د مور رحم کې او چې دغه الله ته نه خوشا کړي بیا نه جوړیږي نو الله چې دغه کیفیت انسان د تخلیق د موږ جوړ کړه په د کیفیت کې موږ پیدا کوو انسان هم نه چې رب دې زایم پیدا کوون کده زایم مړون کده زایم جمع دې کوون کده زایم حساب کوون کده دې زو ویل نه مانی ان هدینا السبیل بشک سره موږ شایل یې دغه انسان ته سبیلا لیار دې هدایت اما شاکرن پس بیا د شکر گزار شي مؤمن جوړ شي او و اما کفور یا دای نا شکر جوړ شي کافر جوړ شي اس کا کافر جوړ شي هغه د پر صورت تا ان اعتدنا للکافرین بشک سره مستیر کړه د پر د کافرینو د نافرمانو د پر د نمنون کې د پر سلاسل و اغلال و سعیرا سلاسل زنجیرونه توی شي او اغلال دا توق توی شي او د سلاسل زنجیر چې کله بیا په پښې کې اوچړي ته بیړۍ وي شي نو دغه د کافرینو په
هتکړی به هم لګېدلې ته زنځیرونه په پښې کې بیړۍ به هم ته لګېدلې او مرۍ ته به هم دا توک ورچېدلی دا به د انتهایی د ذلت ایو اعلی مقام وي موږ تیر کړي دي پر د کافرینو آسې عام یو انسان چې په هتکړۍ کې روان کړی په دا ډایور ګاډ کې ټول دنیا وي ته کسي خلک وي ته کسي چې دا څه جرم یې کړی ده ډېر بد هم لیدای شي انسان خو الله آزاد پیدا کړی ده نو بیا په داسې کیفیت کې چې دا او مخکې په یو صورت کې دویم دریم صورت و چې 70 ذراعا فسلکو چې الله چې موږ هغې دې پوره زنځیرونه تیر کړي دي چې د هغې 70 غاز اوږده ده خو 70 غاز دا غاز نه ده موږ وله الله ته معلوم ده نو موږ تیر کړي دي پوره د کافرینو سلاسله بیړۍ و اغلالا توق وسعیر او برړنجیو وینکور ان الابرار بشک سره نیک خلق یشربونا دوی بچی من کاسن د داسې پیالینا کاس پیالې ته میشي ګیلاس ته میشي چې د هغه لوست ته نه لکه د بلغمی پیلې نو داسې پیالې بوي یا بو ګیلاس بوي چې دا به د شرابو نه ډک وي خو د دغې شرابو کانه مزاجها کافوره چې د هغې سره به خلط شوی ګډ شوی بوي سره کافور ته یو داسې مایع غوندې شی ده شربت ته تک سپین ده او خوشبوداره د جنت او دا یوه چشمه د چشمه دا به د خاص مؤمنینو د پر الله پاک دا یو ګفت ورکوي نو عینن دا یوه چشمه دو یشربو بها عباد الله چې شوق پکوي د دغې نه عباد الله د الله جل جلاله بندګون او د دې منبع د دغې د کافرو د چشمې منبع د نبی علیه السلام جنت کې چې کوم کور او محل ده په هغې کې د هغې نه به داسې نلی وتلي بیا کوم جنتي چې وغواړي چې دا زموږ کور ته د هم روشي ممکنه ده په هغه ځای کې ملمستې په طور باندې د ده سره به د اوس په د اسرې زرې یوه لشت دی نو په هغه لشت ته به دی دغې چشمې ته داسې اشاره وکړي نو دی کوم ځای ته چې غواړي خود به اټومیټیکلي د هغې چشمې نه د ده کور ته نهر وینر شروع شي او بس په کور کې بیا دا جري یفجرونها تفجیره چې دوی به جری کوي به دا په جری کولو سره نو بلچې او ګنټۍ به هلته کې نه دا د سرې زرې لشته به الله جنتي ته ورکړي صرف په اشارې په ذریعه سره به بیا هر څه دا نه کېږي یوفون بالنذر اوس د دغې خلکو چې الله دغه دوی ته انعام ورباندې کړی ده چې دا کافورې وله شربتونه ورباندې شي عمل یې څه یوفون بالنذر دوی ایفا کوله دوی پوره کول بالنذر په نظر سره چې کوم نظر یې منلو دا به یې پوره کوه نو نظر ګوره دا اول خو د دې منل ښه نه دي لکه دا داسې چې سړی د الله سره سودو کوي دی وشي که مثلا دا 4 مې وشوه یا الله پاکه بیا به زه رژې نسم دا 4 مې وشوه زه به بیا کچیکا لو دا 4 مې وشوه زه به بیا صدقه کوم منې که 4 دې کېږي بیا خو یې کوې خو که 4 دې نه کېږي نه یې کوې خو که چا وکړه نو اوس که 4 وشوله بیا د نظر پوره کول دا واجب دي او که 4 ونه شوله نظر یې منلو نو اوس در باندې دا واجب نه ده نظر ویای شي یو غیر شی سړی په ځون باندې یو غیر واجب شی سړی په ځون باندې واجب کی او د هغه د صحت لپاره 2 شرطونه دي غټه یو دا چې د نظر چې د کوم شي سړی کوي دا به په اطاعتو کې وي په معصیتو کې به نه وي د ګناه نظر به نه کوي چې بیا به زه دا کوم نه دا نظر نه ده د ګناه شرط سره ولګوي دویم دا چې د کوم شي نظر چې دی مني دا به عبادت مقصوده نظر به مني یو عبادت مقصوده ده لکه لمونځ رضا یو عبادت غیر مقصوده ده لکه اودس په خپله مقصودي نه ده دا د لمونځ دپاره مشروع شوه داسې خو د یو بې ځایه کول په یول دي نو د اودسه مثلا نظر نه د مقصودي عبادت او د هغه د جنس په خپله باندې در باندې فرض او واجب نه وي لکه اوس مثلا سړی د نظر ومني که دا 4 مې وشو بیا به زه د رمضان رضا لرم رمضان رضا خو به تو هسې فرضه خو به هسې لرې نو دا نظر د صحیح نه ده که دا 4 مې وشو زه به د مخصان لمونځ بیا کوو مثلا لمونځ خو ته هسې کوې نافل و منا یوه عام رضا او منا بیا به د نظر صحیح شي او بهرحال چې کله 4 وشي بیا به نظر دی پوره کوي یوفون بالنذر دوی پورا کول کوي بالنذر په نظر سره د الله اطاعت کې
ويخافون او دوی ډریږي او من د سریز نه کان شره چې دا تکلیف ته هغه مستطیرن پلو کړه شو ويطعمون الطعام على حبه او دوی خروي خوروک على حبه سره د محبت ته امال یا سره د محبت ته الله جل جلاله الله سره محبت تا د هغه دی وجنا دوی خوروک ور کوي چاته مسکین ته فقیر ته و یتیمن او یتیم ته و اسیرن او قیدی ته اوس د خوروک چې دوی ور کوي څه دی پر ور کوي خالص د الله د رضا دی پر ور کوي او دوی یی انما نطعمکم لوجه الله بشک سره مشتست خوروک دیر کو لوجه الله دی پر د رضا د الله جل جلاله بل څه مقصد منو لا نريد منكم جزاء ولا شکورا چې موږ اراده نه لرو د تاسو نه جزاء اندس ایواز چې اوس پته دا چار سره کوي دا مقصد نو پورا کوي نه دا مې څه غرض نو او پرون صورت کې 13 شول په بل رس کې چې ولا تمنن تستكثر چې څنګه ته ما کوه د اچا سره چې بداغي